بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام یو او یایم نمبر آیاتو. مشرکانو دعوت ورکو مسلمانانو ته چې راشئ زمونږ د باطلو معبودانو بندگی وکئ. نو الله رب العالمین دغه آیات راولېږو چې نه، ستاسو د معبودانو بندگی کول دا خو ارتداد دی، دا د دین اوړېدل دی. دا نو رب العالمین فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبره اندعو من دون الله ایا راوبلو مونږه سوا د الله تعالی نه ما هغه څوک لا ینفعنا چې فایده نشي راکولی مونږ ته ولا یضرنا او ضرر نشي راکولی مونږ ته. ولې مونږ د داسې معبودانو بندګي وکړو چې هغه مونږ ته هیڅ فایده نشي راکولی؟ او رب العالمین بندگی چې کې پیدا درکوي، که بندگی دې نه کوله رب العالمین سزا ورکوي انسان ته. او د دې باطلو معبودانو بندگی چې اوکې فایده نه میلاویږي او چې ونه کې ضرر دته نشي در رسولی. ونرد او واپس بکړی شو مونږه علی اعقابنا په پوندو خپلو باندې بعد اذ هدانا الله رسد اغنا چې هدایت وکړو مونږ ته رب العالمین. الله رب العالمین مونږ ته هدایت وکړو. دویم ضرر دا دی د دې باطلو معبودانو ته را مدد شویل انسان مرتد کیږي په دې سره. دې ته ویل کیږي شرک فی الدعا. دعا به هم د الله نه علاوه د بل چا نه نه غواړي. یا علی یا حسن یا حسین یا پیر بابا دا ټول ناروا شرکی دعاګانې دي. اوس الله رب العالمین مثال بیانوي. مثال هم داسې دی لکه یو سړی دی په لار روان دی په دشته کې. د مشرک مثال په شان د هغه سړی دی چې په دشته کې روان دی، پیران پیراغلی دي د خپل لارې نه بې لاره کی، نو په خپل اختیار کې نه دی، کله یوې کندې ته غورځوي کله بل. نو مشرک هم په دې شرک کې رابند شوی دی، د خپلو پیرانو خپلو شیطانانو رابند کړی دی. او ملګري ورته آواز کوي چې راشه حق طرف ته، خو هغه حق هغه نه قبلوي. ملګرو نه مراد اهل حق دي، د قرآن او په حدیث باندې پوهېدونکي خلک دي. نو که مونږ چېرته ستاسو دین ومنو مونږ به بیا دغه شانې بېلارې شو، داسې به شو لکه پیرانی سړی. او مونږ غواړو چې مونږ روغ یو، بندگی د رب العالمین وکړو په ښایسته طریقه باندې. نو الله رب العالمین فرمایي کالذي پشان د هغه چا استهوته الشیاطین. استهوت یا د هویه نه دی چې گزار کړی وي د انسان لره شیاطینو شیطانانو پیریانو خپلو باطلو مشرانو انسی شیطانانو جنی شیطانانو یوې کندې ته گزار کړی وي. استهوت هو دویمه ترجمه دا ده چې تابع کړی وي د خپل خواهشو. استهوت هو شیاطینو چې تابع کړی وي د لره شیطانانو د خپل خواهشو. معنا دا بېلارې کړی وي د لره شیطان فی الارض په ځمکه کې حیرانا چې حیران وي، حیران او سرګردانه وي. معلومه دا شوه چې د مشرکانو په دې عقیده کې د شرک په دې مذهب کې اطمینان نشته. اطمینان چې دی هغه په دې دین کې دی الا بذکر الله تطمئن القلوب.
له اصحاب شته د دل پاره ملګری د دې مشرک انسان ملګری شته يدعونه چرا بلی دی انسان لره الى الهدى سملاره ته ائتنا چرا شمتا واغ ناراضي لکه څنګه چې په دې دشت او په بیابان کې دی ورک شوی دی لار ته ورکاله خپل ملګری شته ورته چې په دې سیده لار راشه او پیرانو قبضه کړي دي شیطانان په سر باندې ناستي نه پریدي خپل اختیار ته نو هم دغه شان مثال د مشرک دی مشرک سړی هدایت نه قبلوي هغه مشرک چې ضدي مشرک وي نو په دعا من غیر الله کې قل اندعو من دون الله د الله نه علاوه بل چاته را مدد شویل आवाज کول د کې څو نقصان شو یو دا دی چې انسان دسه چاته आवाज کوي چې فائدہ ور رسولې نشي ضرر نشي ور رسولې انسان مرتد کیږي ونرد على عقابنا د شیطان تابعدار جوړیږي لیونه کیږي لکه پیران چې په سر باندې ناست وي بل دا د قل ورته ووایه پیغمبره چې مونږ ځکه ستا د ستاسو دین نه منو ای مشرکانو ځکه ان هدى الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدى هم دا صحیح هدایت دی ان هدى الله یقینا هدایت د الله تعالی یعنی اسلام او دین د رب العالمین هغه چې زمنګ نه غوښته دی الهدى هغه هم دا کامل دین دی چې اسلام دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل کسوک د اسلام نه علاوه بل دین هغه غواړي نو هغه نه به قبول نشي بل دین معنی رب العالمین ته رسیدل غواړي پس د اسلام دراتګ نه نو دا به دنه قبول نشي و امرنا او حکم کړی شوی دی مونږ ته لنسلم چې مونږ تابع شو لرب العالمین رب د مخلوقات ته چې هغه الله تعالی اے یو خدا دے چې هدایت دا صرف هغه هدایت دے چې کوم دی قرآن کې راغلی د هدایت کتاب هم دا قرآن دی هدایت دین هم دا اسلام دی دویم دا د مونږ ته رب کائنات د اسمان نه دا حکم کړی دی په واسطه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې تاسو هم صرف دا دین اسلام ومنئ مونږ ځکه ستاسو د دین تابعداري نه کوو چې مونږ ته خپل رب ویلی دی چې د اسلام ومنئ وان اقیموا الصلاة او دا حکم شوی دی مونږ ته اقیموا الصلاة چې پابندي کوئ د منځونو واتقوه ورکوئ د رب العالمین منځ پابندي هم کوئ واتقوه او د منځ نه علاوه چې کله د منځ نه فارغ شوئ د ګناه نه به ځان ساتئ په حلالو کې به ځان مشغولوئ د حرامو نه به ځان بچ ساتئ تقوا دې ټولو ته ویل کېږي زکات ورکول حج کول د ګناهونو نه پرهیز کول اسلام نه وروسته اقیموا الصلاة ذکر خاص وکړو چې الله موږ ته خاص حکم دا کړی وجه دا ده چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق هغه په منځ باندې بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاة مشرک او مسلمان منځ کې فرق په منځ دی منځ چې نه کوي دا مشرک دی علماء لیکلي بالمازه سړي باندې ښځه طلاقه ده ځکه دا منځ چې نه کوي دا کافر دی او ښځه مسلمانه ده د مسلمان او د کافر نکاح نه کېږي عبدالقادر الجیلانی لوی ځوان چې د خلک وایي د لیکلي په خپل کتاب الغنه کې دویم مطلب دا دی اقیموا الصلاة پابندي کوئ د منځونو واتقوا کله چې تاسو مونځ کوئ تقوا والا شکل جوړوئ د تقوا والا کیفیت جوړوئ صرف رکوع سجده نه ده چې ټیټو پاس شي الله اکبر والسلام علیکم نه په خشوع او په خضوع سره مونځ نو اله به دا مونځ هم قبلیږي کله چې د مونځ کې توجه نه وه په مونځ کې د خشوع نه وه بیهقي کې یو روایت دی دا مونځ د انسان د دې مخ نه ویشتلی شي او ورته ووایي چې تباه شي لکه څنګه چې د زه تباه کړم دا روایت اگر چې سند کې کلام دی معنا یې صحیح ده چې خشوع مونځ کې نه وي هغه مونځ هغه نه قبلیږي خشوع نه مراد چې د دې مونځ په مغز به ته پوهیږي د مونځ په مطلب به پوهیږي مونځ کې چې ته سوې دا مناجات دا خبرې چې کې د الله سره په دې به پوهیږي
نو د دې مونځ نه بیا خوند هم واخلې. نو رب العالمین فرمای واتقوه، ویریږئ د رب العالمین. الله قرآن کې فرمای قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. کم مؤمنان؟ الذین، هغه کسان، هغه مؤمنان چې په خپلو منځونو کې هغوی خشوع کوي. سورة المؤمنون کې راغلی چې خشوع په منځ کې وي، دا انسان کامیاب دی. وهو الذي، او دغه الله تعالی هغه ذات دی، الیه چې خاص هغه ته تحشرون، ورجمع بکړی شئ تاسو به رب العالمین ته ورجمع کړی شئ. اشاره د دې خبرې ته اسلام او ایمان او منځ په دې خاطر باندې کوئ چې ورځ د قیامت را روانه ده، هلته پاس شئ. حدیث کې راغلی اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولنې حساب چې د انسان سره په ورځ د قیامت کېږي، یوم القیامت، د مونځ په باره کې کېږي چې مونځ دې څنګه کړی. افسوس هم دا دی نن سبا 80 کالو ته عمر ورسیږي او یاو ته ورسیږي، 50 کلنۍ کې رواني دا نوجوانان هم 20 کلنۍ 25 کلنۍ کې د مونځ په ترجمه نه پوهېږي. د دې مونځ مطلب به ته څنګه هغه حاصل کړي، څنګه به د دې مونځ په خوند باندې پوه شي. نو دې وجې نه کوشش پکار دی عزیزانو، دې دین له ټیم ورکول پکار دی. همت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا. په همت او په خوارۍ او په محنت باندې کېږي. دا مه وایه چې یاره جي ما ته نه زده کېږي دا مونځ، نه چې انسان خواري کوي طلب یې وکړي بیا زده کېږي. رب العالمین بل دلیلم پیش کوي چې مونږه بندګي نه کوو. د چا بندګي نه کوو؟ د دې معبودان باطلو، صرف د الله رب العالمین بندګي کوو. ځکه چې زمونږ رب هم خالق دی، هم چې څه وغواړي چا سره وغواړي څنګه وغواړي د کون په لفظ باندې کوي. قادر مطلق زمونږ رب رښتینی ذات دی. د قیامت اختیار هم د الله رب العالمین لاس کې دی. په غیب او په ښکاره او په ټولو شیزونو پوهېږي رب العالمین. نو الہ العالمین فرمایي وهو الذي، او الله تعالی الذي هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي ټول اسمانونه و اسمانونه، والارض او ځمکه پیدا کړي ده بالحق په حق سره. د رب العالمین ربوبیت دی په دې کې، الله پیدا کړي دا غزاد بندگی وکړي. یا بالحق معنا لپاره د اظهار د ښکارا کولو د حق. اسمان او ځمکې دا ټول د الله د قدرتونو نښې دي چې د خلکو ته معلومه شي چې دا رب الله رب العالمین دا رښتینی ذات دی، حق ذات دی. ویوم یقول، او په هغه ورځ چې وبوایي رب العالمین کن شا فیکون نشبا. معنا دا ده چې کله رب العالمین دی دنیا ته حکم وکړي چې ورانه شه نو ورانه به شي، بیا به ټایم په هغې کې نه وي. کلمح البصر، د سترګو د رب د اندازې مطابق ټول نظام به درهم برهم شي. صرف اسرافیل علیه السلام حدیث کې راغلی دی چې هغه هم داسې د لاسې داسې کړی دی او د شپېلۍ نیولې ده او رب العالمین تبره ګوري چې اوس به راته حکم کوي. چې فیصله وکړه رب العالمین او الله ورته وویله چې شپېلۍ ووهه، ټول نظام کونی دا به تباه و برباد شي. اسمانونه اذا السماء انشقت، اسمان به راوغورځېږي څیرې به شي. اذا الشمس کورت، د انور دا به بېنوره شي، بې رڼا به شي. دا سپوږمۍ به هم دغه شانې شي. و اذا النجوم انکدرت، دا ټول ستوري دا به بېنوره شي، بې رڼا به شي، راو به غورځېږي ښکته. اذا زلزلت الارض زلزالها، ځمکه به وخوځېږي. وترى الجبال، د غرونو ته ته به ګورې چې دا کلک ولاړ دي، خو دا به داسې روان وي لکه د شګو په شانې. او بعض آیتونو کې کالعهن المنفوش، دا مالوچ چې کله دا ډارنس کوي نو هغه داسې دوړه دوړه کېږي، داسې به الوزي دا اوچت اوچت غرونه. دا صرف د رب العالمین یو کن لفظ ته منتظر دی، داسې مقتدر ذات دی. عالم الغیب، هغه عالم دی الغیب په هر پټ شیز باندې، و شهادت او په ښکاره باندې. زمونږ رب هغه ذات دی چې په هر یو پټ شیز باندې پوهېږي
او هر ښکارم رب العالمین ته ښکارئ. نور ستاسو معبودان چې دي باطل، دا په غیبو پوهېږي؟ په غیبو نه پوهېږي. لاس کې یو څه شي پټ ونیسه، ورته ووایه چې زما لاس کې څه دي، په دې هم نه پوهېږي. او زمونږ رب په توره شپه، په توره ګټه، تور میږې ویني هم د هغې د خپو کشارم اوري، د هغې د زړه نم خبر دی. علیم بذات الصدور، زمونږ په زړه کې چې کم خیالات دي، کم تصورات دي، په دې ټولو رب العالمین خبر دی. نو دا مه وایه چې مان الله خبر نه دی، نعوذ بالله. زمونږ رب په غیبو باندې پوهېږي، داسې یو ذات دی. حدیث کې هم راغلی د الله رب العالمین د غیبو یو مثال: لو ان احدکم یعمل عملا فی صخرة لا قوة لها ولا بابا. اے زما امتیانو که یو کس په تاسو کې یو عمل وکړي، د یو ګټې دننه لاړ شي یوه ګټه کې، ګټه وي نه پکې دروازه وي نه پکې کڼکۍ وي، او د ده دننه دا کار وکړي، لخرج عمله کائنا من کانا، بیا به الله رب العالمین دا عمل راښکاره کړي. په ورځ د قیامت به بیا ورته په سکرین باندې ښکاري. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، د ذرې برابر که د نیک عمل کړی یره، دا انسان به ویني. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا، که د ذرې برابر د بد عمل کړی هم به دا انسان به ویني. ټول به په ورځ د قیامت د تخکاری. نو د داسې ذات نه ویره پکار ده، د ګناهونو باندې جرأت دا نه دی پکار. والشهاده او پټ شیزونه خو رب العالمین تخکاری، خو والشهاده د ښکارم ور تخکاری. داسې ذات دی زمونږ رب. وهو الحکیم، وغ الله تعالی الحکیم، حکمتونو والا دی. الخبیر، خبردار ذات دی رب العالمین، حکمتونو والا ذات دی. حکیم معنا چې یو کار رب العالمین کوي هغه کار ډیر مضبوط وي. ازمکې ته وګوره څومره مضبوطه رب العالمین جوړه کړي، اسمان ته وګوره، سمندرونو ته وګوره، انسان ته وګوره، سترګو کې د قوت ته وګوره، غوږونو کې د طاقت ته وګوره، نور په دې بدن کې د استطاعتونه وګوره، دا ټول رب العالمین کړي دي. او حکیم معنا حکمتونو والا ذات دی، یعنی په تاسو چې عذابونه نه راولي اے مشرکانو، نو الله حکیم ذات دی، تاسو له مقدر کوي. او الخبیر، خبردار دی ستاسو په ټولو کارونو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. الله رب العالمین دوی ته اوس دلایل پیش کوي چې مشرکانو تاسو ولې شرکونه کوئ. یو طرف ته تاسو دا دعوه کوي چې ابراهیم علیه السلام زموږ مشر دی، موږ د هغې په ملت او د هغې په دین یو. که هغه مشر ګڼئ، هغه خو د شرک او د مشرکانو نه ډېر بری او بیزاره و، د هغوی سره دشمني وه. نو تاسو څنګه دا دعوه کوئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین پسې روان یو؟ نو دغه واقعه الله رب العالمین ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام هغه د شرک نه ډېر بیزاره و، حتی پلار یې مشرک و، او پلار ته یې وویله چې پلاره دا شرک پرېږده. چې پرې نه ښوده، د هغه ځای نه هجرت وکړو، او د دې شرک په مقابله کې اور ته ور وغورځه، اور ته اور یې قبول کو، خو شرک یې قبول نه کو. نو رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ، وکله چې وویله ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، لأبیه خپل پلار ته ویله آزر، چې آزر دی، اتتخذو آیات نیسی اصناما بوتانو لرا آلهتا لایق د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. اتتخذو دویمه ترجمه دا ده، اتتخذو آیات گڼي اصناما بوتان آلهتا لایق د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. اوله ترجمه کې دا شکلونه به جوړ کړل د انسانانو، د ګټو او د لرګو نه به جوړ کړل، بوتان به جوړ کړل، به بندګي کول، چې دا جوړو به بندګي کې، په خپل جوړ کې به بندګي کوي. دویمه ترجمه مطلب دا دی چې جوړ کړي بل څه وي، نو تاسو د دې بندګي کوي. صنم بوتانو ته ویل کېږي هر هغه شی چې هغه جوړ شوی وي، که هغه د لرګي نه وي، که هغه د کاڼي نه وي، ایون نن سبا که د کاغذ نه وي، خو چې د هغې بندګي کېږي هغې ته صنم ویلی کېږي. او اصل کې هغې ته ویلی کېږي صنم چې هغه د کاڼي او د لرګو نه به جوړو.
او دا به عقیده و چې دا زمون حاجت پوره کوي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دا دعوت ورکو. نو معلومه دا شو چې پلار د مشرکو نو هم هغه ته دعوت کوه، د هغه دین مه منه. قرآن کې رب العالمین فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کچېرې ان جاهداک دا مور و پلار پتا باندې کوشش کوي ان تشرک بی چې ته زما سره شریک جوړ کا، فلا تطعهما د دې مور و پلار خبره بیا مه منه. د مور و پلار څومره احکام راغلي، د مور و پلار څومره تابعداري دپاره آیتونه راغلي، خو چې د شرک حکم تکو بیا به هغه نه مني. او بل الټه که مشرک و ته به ورته دعوت کې دا به نه وي یاره پلار مې دی خفه نه شي، خفه نه، بس د الله دین بیانوه. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار ته پوره هغه دین بیان کړی و. د دې تشریح په سورت مریم کې هغه شته دی چې خپل پلار ته یې ویله پلار دې څنګه خبرې وکړې اذ قال لأبيه یا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے بابا جانا ته ولې بندگی کوي د داسې بوتانو چې هغه نه اورېدل کوي نه لیدل کوي، ولا یغني عنک شیئا او نه دفع کولی شي د تا نه څه شی، هېڅ څه شی د تا نه دفع کولی نه شي. یا ابتی لا تعبد الشیطان، وروستو ورپسې آیات کې راځي اے پلاره د دې شیطانانو بندګي مه کوه. شیطان ځکه ویله چې د شیطان وسوسې وراچوي. نو رب العالمین واقع د ابراهیم علیه السلام بیانوي چې ابراهیم علیه السلام د توحید په عقیده باندې کلک ولاړو، صحیح مسلمانو، هغه مشرک نه. نو که تاسو یې دا دعوه کوئ مشرکانو چې هغه زمونږ مشر دی، نو بیا ولې د خپل د پلار د دین خلاف کوئ؟ هغه خو مشرک نه و، خو د مشرکانو څخه خلاف و. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کله چې وویله ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار ته آزر چې نوم یې آزر و، اتتخذو آیات نیسي اصنامن بوتانو لرا، آلهتن لایق د بندګۍ هم د هغې بندګي کې ته. دویم معنا دا تتخذو آیات جوړوي اصنامن شکلونه د انسانانو، بوتان جوړوي آلهتن بے ګرځې هغې لره څه شی معبودان باطله، حاجت روای ګرځې الهانې جوړې لایق د بندګۍ جوړې. انی اراکا یقینا زوینم تالر اے پلارا وقومک اوستا قوم فی ضلال مبین په گمراهی لخکاره کې. چې پلار د مشرک او قوم د مشرک او اقرار بکې، دفاع مکوا، دفاع د دین کوا، د اسلام کوا. وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د اسمانونو د ځمکې عجایبات ښودلي وو، د دې دپاره چې یقین نور مضبوط شي او نور هم زیات شي. کله چې د بنده په زړه کې د الله عظمت راشي، نو بیا د هغه د دې شرک او د دې مشرکانو او د بدعات د دې نه سخت نفرت کیږي. او چې په زړه کې د الله عظمت نو، الله یې په حقیقي معنا نو پیژندلی، نو بیا ورته وایي چې مړه بس ټول انسانان دي، څوک د څه بندګي کوي څوک د څه کوي. نه عزیزانو، د مشرکانو نه براعت، د توحید والاو سره محبت د ایمان دی. وکذالک او دغه شان نوری ښودلی و مونږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات، بادشاهی د اسمانونو، والارض او د ځمکې. د څه دپاره مو ورته ښودلی و؟ د دې دپاره چې دی دلیل پرې ونیسي. ولیکون او شي دی من الموقنین، د یقین کوونکو نه، یقین نور هم مضبوط شي. نوري کې اشاره ده، یو علم الیقین دی، یو عین الیقین دی. علم الیقین لکه زمونږ ستاسو علم چې قیامت شته، علم الیقین رب العالمین باندې ایمان دی، علم هم په دې باندې دی او یقین هم دی چې دا قرآن حق دی. عین الیقین دی ته وایي چې په سترګو د الله قدرتونه ویني چې دا خو رښتیا ده. مخکې په سورة البقره کې تیر شوي وو، ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین وویله کله چې ابراهیم علیه السلام مطالبه وکړه، وإذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، چې ته مړي څنګه ژوندي کوې ربه. الله ورته ویل یو څو مرغان راونیسه او هغه چکنی کا،
او په یو غر او په بل غر د هغې غوښې ګډې وډې کېده بیا ورته آواز وکړه نو را به شي مغه شان وشو الله ورته ښکاره وښوده چې الله داسې ژوندي کول کوي د څه لپاره د دې لپاره چې یقین نورم مضبوط شي الله کله کله خپلو پیغمبرانو ته دا ښایي فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا اوس ابراهیم علیه السلام هغه چې کله دعوت ورکو خپل پلار او خپل قوم ته چې تاسو مشرکان یې شرک کوئ تاسو شرکونو کې اخته وئ مفسرینو لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام پلار او دغه قوم د بوتانو د نور او د سپوږمۍ او د ستورو عبادت وکړو ابراهیم علیه السلام راووتو چې د دوی د عقیده دوی ته ښکاره کړي چې دا غلطه عقیده ده مازیګر په ټیم کې بس ویله چې زه به پسته دی نه د ستورو بندګي کوم د انور بندګي به کوم هغه انور ډوب شو بیا یې ویله د داسې معبود بندګي زه نه کوم چې په هغې فنا راځي سته ډوب شي ورک شي سپوږمۍ راوخته د دې بندګي به وکړم هغه هم بیا ورځ چې راشي ختمه شي یاره د دې هم نه کوم ستوري راوختل د دې بندګي به وکړم هغه هم چې ورځ راله ختم شو نو بیا یې ویله تاسو ټول بې لارې وئ ګورئ په دې باندې فنا راځي او په ورځ کې ورباندې فنا راله نو د هغه ذات بندګي وکړه چې ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام قادر مطلق ذات دی دا یې دوی ته ښودله چې دا مخلوق دی د دې بندګي مه کوئ زمونږ په دې زمانه کې چې کوم دا مشرکان د خپلو د بوتانو د خپلو پیرانو بندګي کوي دوی ته سجدې کوي دوی ته رکوګانې کوي دا آیتونه په هغې باندې رد دی د انسان سله بندګي کې انسان باندې فنا راځي مړ کېږي همدغه انسان وي تا ته محتاج وي غسل ولا بیا ته ورکې قبر لی ته بوځې کفن دفن دا هر څه ورله ته کوې بندګي د هغه ذات وکړه چې په هغې باندې مرګ نه راځي چې رب العالمین دی نو رب العالمین فرمایي فلما جن علیه اللیل فلما پس هر کله جنه چې تیاره راوسته علیه په ده باندې اللیل شپې یعنې شپه پرې راوغوړېدله او تیاره پرې راغلله په ابراهیم علیه السلام رأى نو ویلید کوکبن یو غټ ستوری ولیدو قال ویل خپل قوم ته ای قوم زما هذا ربي آیا دا زما رب کېدی شي دا زما رب کېدی شي بس ستاسو خبره صحیح چې زه دا رب شو یا دا معنا ده د مجادلې په شکل باندې په زړه کې دا عقیده نه وي خو ته د هغوی د دلیل د غلط ثابتولو دپاره دا ووي چې ستاسو په ګمان دا زما رب شو نو فلما فلا نو هر کله چې پرېوتو پټ شو دغه ستوری قال وی ویله لا احب الافلین زه مینه نه کوم د پرېوتونکو سره د داسې یو شیز بندګي نه کوم چې په هغه باندې فنا راځي نو په دې ستوري خو فنا راله دا خو فنا شو نو داسې بندګي زه د چا نه کوم فلما رأى القمر هر کله چې ولیده القمر سپوږمۍ بازغا ښکاره ځلیدونکې بازغا ځلیدونکې او ښکاره نو قال وی ویله هذا ربي دا زما رب کېدی شي چې سپوږمۍ دا د ستورو نه لږه غټه ده فلما افلا نو هر کله چې پرېوته دا سپوږمۍ قال وویل ابراهیم علیه السلام لئن لم یهدنی که هدایت ونه کړي ما ته ربي رب زما لاکونن خامخا شم به زه من القوم الضالین دغه قوم ګمراهانو د بېلارو نه معنا دا ده که دې سپوږمۍ ته زه رب ویم نو زه به ګمراه یم او رب ورته ځکه نه وایم چې دی باندې پناه راځي دا هغه ختمیږي دا سپوږمۍ هم ختمیږي او په دې باندې په دې ورځ کې پې فنا راله فلما رأى الشمس هر کله چې ولید الشمس انور لره بازغة ښکاره ځلیدونکې قال وویل ابراهیم علیه السلام هذا ربي آیا دا زما رب دی هذا اکبر دا خو ډېر لوی دی دا خو ډېر لوی دی ستاسو په خیال کې دا نور دا ډېر لوی دی نور حقیقت کې هم لوی دی د سپوږمۍ نه لوی دی ستورو نه لوی دی فلما افلت هر کله چې پرېوتو دا انور ډوب شو د مازدیګر د مانځه نه وروستو ماښام د اذان سره پرېوتو قال نو وی ویله یا قوم زما قومه انی بریء یقینا زه بیزاره یم جدا یم مما د هغه شرکونو نه
تشرکون چې تاسو شریکوي د الله تعالی سره، که دا انور ور سره شریکوي، که دا ستوري ور سره شریکوي، که دا سپوږمۍ ور سره شریکوي، د دې ټولو نه زما براءت دی او د مشرکانو نه او د شرک نه دواړو نه زما براءت دی. اشاره د دې ته ابراهیم علیه السلام موحد انسان او توحید عقیده وه. بیا یې وویل انی وجهتو، یقینا ما متوجه کړی دی وجه خپل مخ نه مراد خپل ذات، خپل ځان مې ټول متوجه کړی دی. پښتو کې موږ وایو هلکه د پلاني د مخ خیال یې ونه ساتو. د مخ خیال معنا د پلاني د ټول بدن خیال یې ونه ساتو چې دلته راغلی و او هغې ورله عزت ونه کوم. نو انی وجهتو، یقینا ما متوجه کړی دی وجه خپل ذات او خپل مخ للذي هغه ذات فطر السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه والارض او ځمکه حنیفا، حنیف ویل کېږي چې کلک ولاړ وي په توحید باندې، حنیف چې مایل وي د شرک نه او ولاړ وي په توحید باندې، دې ته حنیف ویل کېږي. معنا دا حنیفا مضبوط یم زه په توحید باندې، کلک ولاړ یم په توحید باندې. وما انا او نه یم زه من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه. نو رد وشو په مشرکانو باندې چې ابراهیم علیه السلام د توحید عقیده وه، هغه ستاسو په مذهب او ستاسو په دین باندې نه و چې یهودیانو به ویله یهودي دی، نصاراو به ویله نصراني او عیسوي دی. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، د آیات کې ذکر شو حنیف وما انا من المشرکین او نه د مشرکانو نه و. وحاجه قومه قال اتحاجوني فی الله. ابراهیم علیه السلام سره خپل قوم کله چې د ابراهیم علیه السلام د دوی په دلایلو باندې رد وکړو او عقیده غلطه ثابته شوه، نو هغوی بیا دمکیانې ورکړه او غلط دلیلونه پیش کول. دمکیانې ورته دا ورکولې چې ګوره زمونږ د بوتانو پسې څه مه وایه، کنه ټکان به در ورسوي. نن سبا هم خلک دا عقیدې لري، وایي لکه ګوره د باطلو معبودانو زمونږ باباګانو پسې څه مه وایه، خوله به دې کږه شي، د شپې به در باندې کټ الټه کي. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نه، زه یره چې لرم صرف د خپل رب نه. په دې ایتونو کې عقیده هم داسې جوړه کوي، یره صرف د رب العالمین نه لرئ، د چا نه مه یریږئ. کم وخت کې چې ته مشکل لیکلی شوی و هغه به راځي، مشکل چې درته نه و لیکلی شوی حدیث کې راغلی که دا ټول انسانان راجمع شي، انسانان او پیریان راجمع شي او تا ته د ضرر اراده ولري او رب العالمین درته نه وي لیکلی دوی ضرر نشي در رسولی، او رب العالمین درته یو خیر نه وي لیکلی دا خلک درته خیر هم نشي در رسولی، نو ولې بیا د انسانانو نه زه ویریږم، ولې بیا زه د پیریانو نه ویریږم، هغه خپل رب نه ولې نه یریږم چې رب څه وغواړي هغه کولی شي. نه زه ستاسو د دې ټکانو نه یریږم چې ما ته به ټکان راورسیږي او ما ته به دوی ضرر راورسوي. وحاجه او جګړه وکړله د ابراهیم علیه السلام سره قومه قوم دده. قال نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل اتحاجوني، آیا تاسو جګړه کوئ ما سره فی الله په باره د الله تعالی کې، په باره د توحید د الله تعالی کې. زما هم دا یوه دعوه ده چې رب العالمین وحده لا شریک ذات دی، الله رب العالمین هغه غنی ذات دی، رب العالمین هغه چاته محتاج ذات نه دی، غنی ذات دی رب العالمین، دا هغه ذات بندگی کوم. وقد هدانی او یقینا هدایت کړی دی ما ته زما ربا، ولا اخافو زه نه یریږم ما تشرکون د هغې نه چې تاسو شریکان جوړوئ به د الله سره، هېڅ ته یریږم نه، ما ته دې ټکان راورسوي، ځه ما کې ژوند دی، زما دا ژوند دی ختم کی. نور مثلا زما رزق پراخه دی دا دې تنګ کی، زما سترګې کار کوي زما دې ړوند کی. نه دې شیزونو باندې عقیده مه ساتئ، عقیده د رب العالمین په وحدانیت د الله رب العالمین په قدرتونو عقیده ساتئ. الا ان یشاء، مگر کو غواړي رب زما شیئا څه شی، که رب العالمین ما ته څه وغواړي رب العالمین کولی شي، خو ستاسو دا باطل معبودانه دا څه ضرر ما ته نشي رارسولی. وسع ربي پراخه دی رب زما کل شیء، هر یو شي سته علما په علم کې. معنا دا ده زمونږ رب چې کوم دی په هر یو شیز باندې عالم دی،
رب العالمین عالم ذات دی او ستاسو دا معبودان دا پسم نه پوهیږي لاس کې یو شی سپټ ونیسه مثال په تور ورته ووایه دې کې سړي په هغې نه پوهیږي چې ته مخې ته ناست دی زمونږ رب خو عالم ذات دی نو د هغه ذات بندګي کوه چې هغه عذاب راوستلی شي هغه رحمتونه را نازلولی شي هغه عالم دی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلی ای انسانانو تاسو بیا هم نصیحت نه اخلی نصیحت واخلی وکیف اخاف ما اشرکتم وس ابراهیم علیه السلام تعجب کوي زه ولې ستاسو معبودانو د پیرانو باباګانو نه ویریږم او تاسو زما د رب نه یریږئ تاسو هغې سره شریک جوړوئ بې دلیله خبرو پسې روانې برخداران هم جوړ کړي او حقیقي مالک هغه الله رب العالمین هغې نه ولې نه یریږم او هغې نه تاسو ولې نه یریږئ وکیف اخاف او څنګه وکیف اخاف او څنګه به یره وکیف اخاف او څنګه به یره وکړم زه ما د هغه معبودانو نه اشرکتم چې شریکان کړي دي تاسو الله سره ولا تخافون او نه یریږئ تاسو انکم چې بېشکه تاسو اشرکتم بالله شریکانم جوړ کړي د الله تعالی سره ما هغه څوک لم ينزل چې نه دی نازل کړی الله تعالی به په هغې سره علیکم په تاسو باندې سلطانا هیڅ دلیله هیڅ دلیل درته رب العالمین نه دی نازل کړی چې تاسو د دې معبودان باطلون الهه جوړ کئ هیڅ دلیل درته رب العالمین نه دی رالیږلی چې تاسو د دې بوتانو نه معبودان جوړ کئ هیڅ دلیل درته رب العالمین نه دی رالیږلی چې د دې انسانانو بندګي وکئ او تاسو به نه یریږئ شرک کوئ دومره غټه ګناه کوئ او زه به یریږم چې د توحید په عقیده ولاړ یم ابراهیم علیه السلام دوی ته داسې ویله موحد سړی هغه به نه یریږي هغه به صرف د الله نه یریږي د الله د عذابونو نه د الله د پکړ نه د الله د ګرفت نه چې الله مې راونه نیسي نور د دې نورو شیزونه به نه یریږي بعضې خلکو دا وسوسې ډېرې زیاتې وي چې کینی یاره په ما به سحر شوی پلاني به راباندې کړی وي پلاني بس که دا کار ونه کړمه دا ضرر به راته راورسوي دا به راته وکړي دا به راته وکړي نو عزیزانو دا ټولې عقیدې دا باطلې عقیدې دي مسلمان به صرف عقیده په خپل رب باندې ساتي رب العالمین فرمایي فأي الفریقین پس کوم یو د دې دواړو ډلو نه احق ډېر لایق دی بالامن په امن کې څه معنا په امن کې کم یو د دې دواړو ډلو نه لایق د امن دی چې هغې ته د امن ورکړی شي د الله د عذاب نه هغه سړی په کار د په امن کې شي مطمئني چې هغه عقیده صحیح وي مشرک سړی په کار دی ویریږي نو آیات مطلب دا دی چې عقیده د توحید وي هغه خلک هغه به په امن کې وي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ای بندګانو که پوهیږئ نو جواب به هم دا ورکړئ چې څوک د الله بندګي کوي دا د امن والا دی وروسته به راشي هم دې آیات کې ورپسې ذکر دی الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی ولم یلبسوا ایمانهم او نه یې دې ګډوډ کړی ایمانهم ایمان خپل بظلم د شرک سره ایمان راوړی خو په ایمان کې شرکیات نشته دی ظلم نه مراد دلته شرک دی رامدد شبل چاته نه وایي په مټ پسې تعویذونه نه وي تړلي په غاړه کې څه نه وي اچولي بس صرف په خپل رب باندې اعتماد لري په زیارتونو او په باباګانو باندې نه ګرځي نو رب العالمین فرمایي اولئک لهم الامن دغه کسان لهم الامن شته دی د دوی دپاره امن په دنیا کې مور لشته دی او بچ کېدل د عذابونو نشته دی په دنیا کې هم او په آخرت کې وهم مهتدون او دوی هدایت والا دی ګورئ په دې آیات کې یو قانون هم ذکر دی دا د ملکونو والا اکثره وایي که نه بادشاهان چې زه به تبدیلي راولم زه به ملک دا راولم امن به راولم خو که قرآن یې ووایو امن راتلی شي ډېر په اسانۍ سره حاکم وقت بادشاه چې کله شرکونه ختم کړي شرکه مزارات ختم کړي او دا په قبرونو باندې بندګیانې ختمې کړي د غیر الله نه د مدد دا بازارونه دا ختم کړي په دغه ملک کې به امن راځي الله دا وعده کړې ده چې شرک نه وي او د دې ژوندی مثال که څوک په سعودي عرب کې اوسیږي سعودي عرب یې لیدلی وي د سعودي عرب رقبه 4 پاکستان او 4 افغانستان عمره رقبه لري دومره یو غټ ملک دی د عراق د بارډر نه واله هغه د یمن د بارډره پورې دا دومره غټ ملک د خلکو سره په ګاډي کې په خپل په دې ټریله کې
په دې ډاینه کې عام دا پښتانه ملګري چې وي په لکونو ریال ورسره په دې ګاډي کې وي روان وي که به د ذرې برابرې په زړه کې یره وي چې دا به مانه څوک واخلي په لاره کې چې خوب ورشي ودرېږي خوب وکړي په خپل ګاډي کې د امن په حالت کې روان وي دا امن ولې راغی ځکه په دې خاوره باندې هغه شرک نشته دی د شرک اډې ختمې دي په دې خاوره باندې بدعات نشته دی بادشاه چې مړ شو ملک عبدالله دارنګې بادشاهان هم چې مړه شي بس عادي قبر وي د خاورو دا نشته چې ګمبزې پې جوړې کا او بیا د هغې نه طوافونه کوه او بیا په هغې باندې چې کوم دی جومات ورله خوا کې جوړ کا دا شیزونه نشته دی د عام انسان او د بادشاه یو شان مراسم د مرګ وي ولی شرک ختم شو چې ختم شو نو الله وعده کړي اولئک لهم الامن نو ګوري وسه څومره مسلمانانو او څومره کافران دې ملک ته غواړي چې دا قبضه کړي په دې باندې قسم حالات راولي الله رب العالمین اجازه نه ورکوي ولی وجه دا ده چې شرک د دې وطن نه ختم دی بدعات د دې وطن نه ختم دي نو چې دا ختم شو دا په هر ملک هر بادشاه کې داسې وکړل زمونږ ګوري په کلو کې په هر کلی کې یو بابا شته میموري بابا میجی بابا اصحاب بابا په پیښور کې په دې یو کلی کې څومره دا باباګان دي دا د ننکو بابا دا د بادو بابا دا د لیونو بابا دا د بچو بابا ټول موږ په دې شرکونو کې اخته یو بچیم نه کېږي بس دې شیزونه پسې ګرځو نه رب العالمین فرمایي که امن د ملک غواړې طریقه یې دا ده شرک ختم کا امن درله درکوم او لنډ مثال یې دا مکه او مدینه مو دلته هم ډېرې شوکې به وي خو چې کله نبی علیه السلام راغی توحید عقیده یې راپورته کړه د ایمان جنډه یې په لاس کې ونیوله او شرکونه یې ختم کړل د بیت الله شریف نه 360 بوتان هغه مات کړه او هغې یې وغورځوله نو مغه مکه وه چې دا د امن ښار وګرځېدو مغه مدینه وه چې د امن ښار وګرځېدو بیا به د هغه د یمن او د عراق نه به خلک راتلل پیدل په لارو کې به ورته چا څه نه ویله ځکه دا د الله وعده ده او رب العالمین چې وعده وکړي د خپلې وعدې خلاف نه کوي نو رب العالمین ځکه فرمایي الذین آمنوا ها کسان چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسوا ایمانهم او نه دی ګډ کړی ایمان خپله بظلم د شرک سره اولئک نو دغه کسان لهم الامن د دوی دپاره شته د امنه بچ کېدل د عذابنا وهم مهتدون او دوی به په هدایت باندې وي هم په دنیا کې هم په آخرت کې وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه اوس وایي چې رب العالمین چې دا دعوت یوازې د ابراهیم علیه السلام نو بلکې دغسې دعوت او مقابلې مخکني پیغمبرانو هم کړې وې هر پیغمبر هغه دا دعوتونه کړي د هغې نومونه رب العالمین ذکر کوي چې دومره پیغمبرانو دا دعوت کار هم داسې کړی وتلک حجتنا او دغه دلیل زمونږ آتیناها ورکړی مونږ دغه حجت ابراهیم علیه السلام ته علی قومه په مقابله د قوم دغه کې نرفعو پورته کوو مونږ درجات من نشاء درجې د هغه چا چې مونږ وغواړو درجات د هغه چا چې مونږ غواړو مونږ ورله اوچتو نو عقیده توحید عقیده ورته ورنصیب کو ایمان ورله ورکو رب العالمین فرمایي مسلمانانو خوشحاله شئ په دې چې قرآن ته ناست یئ قرآن اورئ د قرآن تابعدارئ الله ستاسو درجات اوچت کړي دي زمونږ نه ګوره سره او سپین خلک په دې دنیا کې شته سره انګریزان شته مالداره خلک شته خو الله ورله دا د توحید عقیده او د اسلام ورله نه دی ورکړی دا قرآن ورله نه دی ورکړی دا ګوره اوچتې درجې دي په دې خوشحالېږئ فبذلک فلیفرحوا ان ربک یقینا رب ستا چې دی حکیم حکمتونو والا ذات دی علیم پویه دی ووهبنا له اسحاق ویعقوبا ابراهیم علیه السلام د توحید عقیده باندې کلک ولاړ سړی او الله ورله ډېر فضیلت هم بیانوي د الله د رضا دپاره د خپل قوم د هغې خلاف یې وکړو چې تاسو په ناحقه د معبودانو نه بېزاري وکړله نو رب العالمین هغې ته څه وکړل الله رب العالمین وله ښایسته بچي زامن ورکړه هغه هم پیغمبرانو او نیکه بیبي ورله رب العالمین ورکړله نو رب العالمین فرمایي ووهبنا له او وبخلو مونږه له د ابراهیم علیه السلام ته یعنی ورم کورته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دا زامن مولا ورکړل او
کلن هدینا هر یو ته هدایت کړو مونږه. نور آیتونو کې ذکر دی چې پیغمبران هم جوړ کړل، الله رب العالمین ورله بچی ورکړل پیغمبران. او عزیزانو په دنیا په نعمتونو کې لوی نعمت دا دی چې بچی دی صالح وي، نیک عمله بچی دی. عمر بن الخطاب به ویله وی مرګ مې خوښ دی خو د یو څو کارونو د وجې مې بدې شي. یو مې د دې وجې نه چې دا خپل زوی ابن عمر اینما په دې جومات کې الله رب العالمین ته په دې سجده پروت وي، په دعا باندې ناست وي، نو دا مې وایي چې زه بس نه مړ کېدی او د خپل زوی ته مې کتلی. نو نیک عمله بچی دا ډېر غټ نعمت دی د الله تعالی. نو الله ځکه وایي چې ما ورله ښایسته اولاد ورکړو. شاعرا فرمایي نعم الاله علی العبید کثیرة واعزهن نجابة الاولاد. د رب العالمین ډېر زیات نعمتونه دي په دې بندګانو، خو د ټولو نه لوی نعمت هغه دا دی چې رب العالمین صالح او نیک عمله داسې اولاد رب العالمین چاله ورکي چې هغه خیر ورسوي خلکو ته، قرآن ورسوي خلکو ته، د خیر کارونه خلکو ته وښایي. دا لوی نعمت دی. نو دې وجه نه کله چې بچي غواړئ د الله نه داسې مه وایه چې الله بچي راکړي، صرف بچي نه مه وایه. پیغمبرانو دعام دا وه ذریة طیبة، ای الله بچی غواړم خو نیک عمل او صالح بچی راله راکې. ونوحا هدینا، نوح علیه الصلاة والسلام ته هدایت کړو مونږه من قبل مخکې، ومن ذریته او د اولاد دا غنا اولاد دا غنا څوک مراد دی؟ دا ضمیر چې دی دا نوح علیه السلام ته. ومن ذریته او د اولاد دا غنا یعنی د نوح علیه السلام نه داود علیه السلام ته هغې ته مونږ هدایت کړی، نبوت هم ورله ورکړی پیغمبري. وسلیمان علیه السلام، وایوب علیه السلام، ویوسف وموسی وهارون، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام وهارون. وکذلک هم دغه شان نجزي المحسنین، بدله ورکوو مونږ نیک عمل کوونکو ته. وزکریا هدایت کړی مونږ زکریا علیه السلام ته، ويحيى وعيسى وإلياس، يحيى عيسى وإلياس عليهم السلام تا. كل دا ټول چې و من الصالحين ود نیکانونا. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، واليسع ويونس ولوطا، يونس عليه السلام واليسع عليه السلام، ويونس عليه السلام، ولوط عليه السلام. دې ټولو ته موږ هدایت کړو، نبوت او پیغمبري مو ورکړې وه. وکلن او دغه ټول چې کوم فضلنا غوروالی ورکړی مونږ دوی ته علی العالمین په مخلوقاتو باندې. الله رب العالمین دا پیغمبران ګرځولي په انسانانو دوی له ترجیح او غوروالی ورکړی. دا ټول اولاد د ابراهیم علیه السلام کې راځي او د نوح علیه السلام کې. نو دا مقام شو د ابراهیم علیه السلام. ومن آبائهم او بعض د پلارانو د دوی نه، وذرياتهم او اولاد د دوی نه، واخوانهم او رونو د دوی نه، واجتبیناهم او غوره کړیو مونږه دوی لره، وهدیناهم او هدایت کړیو مونږ دوی ته الی صراط مستقیم، هغه لارې سیدې ته. آبائهم پلارانو، ابراهیم علیه السلام پلارو، ذریات اسحاق او یعقوب علیه السلام دا چې وو دا اولادو. و اخوانهم رونو کې لکه هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دا رونو. نو دا ټول الله رب العالمین غوره کړیو او د دې ټولو پیغمبرانو دعوت هم د یوې خبرې ته و. ولقد بعثنا فی کل امة رسول، رب العالمین فرمایي په هر قوم کې چې ما پیغمبر را لېږلی دی د پیغمبر پرچار دا و ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صرف د الله بندګي وکئ، واجتنبوا الطاغوت او د شیطان د بندګۍ نه، د باطلو معبودانو د بندګۍ نه ځانونه وساتئ. رب العالمین اس فرمائی ذالک هدى الله، دا هدایت د الله تعالی دی. یهدی به هدایت کوي په دې سره من یشاء چاله چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه. ولو اشرکو بالفرض والتقدیر، کم دغه پیغمبران شرک کړی وی د رب العالمین سره، لحبطا خامخا برباد شوی به عنهم د دوی نه ما هغه عملونه کانوا یعملون چې ودوی کوله، چې کوم عملونه یې نه کړي دي هغه په دې شرک سره بربادي. معنا دا شو پیغمبرانو شرک نه دی کړی، پیغمبران پاک خلکو د شرک نه لري خلکو، خو شرک هغه قباحت رب العالمین بیانوي چې شرک دومره یوه مرداره بیماري ده.
که د پیغمبر نه شرک شوی وی نو د پیغمبر اعمال هم بربادېدل، نو پاتې لا مونږ او تاسو عزیزانو. خو پیغمبران هغه پاک دي، هغه معصوم دي د ګناهونو نه، د شرک نه خو بالکل معصوم دي، د ګناهونو نه هغه الله رب العالمین محفوظ ساتلی دي. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، اولئک الذین دا کسان دی آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب، والحکم او پویا د دین والنبوت او پیغمبري. فإن یکفر بها کچر انکار کوي د دې مسلې د توحید او مسلې د اسلام نه، هؤلاء دا کسانا فقد وکلنا نو یقینا توفیق باور کو منګه بها د دې کلمې چاته قومن داسې یو قوم ته لیسو چې نه بوي بها په دې دین باندې په دغه کلمه باندې بکافرین انکار کوونکي. که دا مشرکان پیغمبره که ستا د دې وخت دا مشرکان په دې نبوت او پیغمبرۍ په دې رسالت او په دې دین باندې کفر کوي، ودې کې د دوی ته ضرر دی. موږ به نور خلک را پیدا کو او هغوی به کفر هم نه کوي او د الله رب العالمین سره به مینه او محبت وي. اشاره د دې خبرې ته عزیزانو چې ځان ګوره مغروره مه ګڼئ چې بس مو خو مسلمانانی شکر دی او دا دی وغیره. نه، شکر وباسه، غرور مه کوه. که غرور دی وکړو چې زه خو موږ منځونه کوو دسونه کوو او ګناهونو له دې زور ورکړی وي، ځکه رب العالمین به د تا نه دا نعمت واخلي او تا به دې دنیا نه لرې کړي، نور خلک به راولي، بیا نور به آباد کړي. بیا الله سره د مخلوق څه کمی نشته دی، که ضرورت دی زموږ ضرورت دی عزیزانو. نو رب العالمین اوس فرمایي اولئک الذین دا هغه کسان دي هدى الله چې هدایت کړی د الله تعالی، فبهداهم نو بس پلار د دوی باندې په طریقه د دوی باندې اقتدها روان شته پیغمبرات تابعداري وکړه دغه پیغمبرانو. مونږ او تاسو ته دا حکم دی چې مونږ هم د دې پیغمبرانو په لار باندې ځو. اقتدا به د چا کو؟ زمونږ امام به څوک وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ټول پیغمبران زمونږ امامان دي اصلي، ځکه دین اول دوی راوړی دی. نو مونږ چې اقتدا کوو د دوی به کوو. څنګه به کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکتو فیکم امرین، ما پتاسو کې دوه کارونه پرېښودل، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، ای زما امتیانو هیڅ چیرې به تاسو ګمراه نه شئ که چیرته تاسو په دې دواړو باندې منګولې ولګولې، په قرآن باندې عمل شروع کو، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند برابر کو، چیرې به تاسو بې لارې نه شئ. حدیث مطلب دا دی که د دې نه علاوه په نورو شیزونو کې هدایت لټو نو به ګمراه وایي. اهدنا الصراط المستقیم، ای الله مونږ ته سمه لاره وښایه. سمه لاره کومه ده؟ همدا د پیغمبرانو لاره. قل لا اسألکم علیه اجرا، ورته ووایه پیغمبر لا اسألکم زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې دعوت باندې او په دې بیان باندې اجرا څه مزدوري او څه بدله. ان هو نه دی دا الا ذکرا للعالمین، مگر دا نصیحت دی للعالمین د پاره د خلقو. د دې نه دا معلومه شو چې داعی الی الله چې کوم دی تبلیغ چې څوک کوي دا به د خلقو نه بدلې نه غواړي. که ته راله دومره روپۍ راکې خو صحیح ده او که نه راکې نو نه کوم دا دعوت نه کوم. نه، دعوت کوه، دعوت الی الله، خلقو نه بدلې مه غواړه. بدلې څو قسمونه دي. روپۍ خلقو نه مه غواړه، د پیسو په مقابل کې قرآن چاته مه بیانوه. دارنګې چې ملاتړې ګرځئ چې یاره زه ځکه تاسو ته وایم چې سبا له مړی ژوندی راځي او تاسو به ما سره مړی ژوندی کوئ، په دې وجه تاسو ته دین بیانوم. نه، مزدوري او اجر هغه د الله نه وغواړه، د الله دپاره دین بیانوه. د ریا، سمعت او شهرت طلبۍ دپاره نه، دې دپاره نه چې بس زما صفتونه او تعریفونه دې وشي. نه، صرف او صرف د رب العالمین دپاره او په دې مخلوق باندې رحم پکار دی. ډېر خلک د قرآن نه بې خبره دي، بس دعوت کوه، خلقو ته قرآن ورسوه. یو کس به ستا د قرآن د اورېدو نه متاثره شي، هدایت به ورته وشي، رب العالمین به وپېژني. دا ستا دپاره د سرو د سپینو نه هغه غوره دی. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. په دې آیات کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د آیات د قریشو او کافرانو په باره کې نازل شوی، چې کله هغوی ته وویلی شو چې تورات او انجیل کې د دې پیغمبر پیشنګویي ده،
نو بیا یې ویله چې موږ بالکل تورات او انجیل هم نه منو. قرآن نه خو انکار کوو چې ورته بیان شو چې په تورات او په انجیل کې د دې پیغمبر صدق دی، رښتینولي ده، د هغې پیشنګویي شوې وه، نه هغه هم نه منو. او دا خبره وکړه چې الله رب العالمین بالکل آسماني کتاب نه را نازل کړی، ټول د جمله کتابونو نه انکار وکړو. بعضې سړی چې ضد کې راشي هغه وایي چې زه بالکل نه منم، دا دین نه منم، زه آسماني دین بالکل نه منم. نو رب العالمین فرمای وما قدر الله حق قدره. د دې آیات په باره کې بعض اهل علم دام لیکلي چې دې مشرکانو په نبی علیه السلام اعتراض وکړو چې ته ولې د پیغمبرانو پسې اقتدا کې، ولې زمونږ مشران دا ولې نه منې، دی پسې لاړ شه. الله جواب کوي چې ستاسو مشران بې قدره دي، هغه مشرکان دي، د توحید عقیده نه ده، او دغه پیغمبران چې کومو دوی په صحیح لاره باندې روانو. رب العالمین فرمای وما قدر الله او قدر نه کړی د مشرکانو الله د الله تعالی حق قدره لایق قدر. اذ قالوا کله چې وویل دوی ما انزل الله نه دی نازل کړی الله تعالی علی بشر په هیڅ یو بنده باندې من شیء هیڅ شی. بالکل انکار یې وکړو که په تورات او په انجیل کې د دې پیغمبر صدق راغلی وي نو هغه تورات او انجیل هم ورسره نه منم، دا انکار یې وکړو. قل تو ورته ووایه پیغمبره من انزل الکتاب الذي چا نازل کړو هغه کتاب، الکتاب کتاب الذي هغه جاء چې راوړی و به هغې لره موسی علیه السلام نورا رڼا و هدن او هدایتو. نورا معنا رڼا و دلیلونه پکې ډېر زیاتو، هدن هدایتو معنا حکمتونه پکې ډېر زیاتو. للناس د ټولو خلکو دپاره هدایتو. تجعلونه ګرځوئ تاسو کتاب لرا قراطیس ټوکړې ټوکړې مو ګرځو. تبدونها ښکاره کوئ تاسو بعضې د هغې نه، وتخفون کثیره او پټوئ تاسو ډېره. څه مطلب ټوکړې ټوکړې مو ګرځو؟ معنا دا ده فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چې کوم ستاسو د مرضۍ مطابق وي نو هغه منئ، او چې کوم ستاسو د مرضۍ خلاف وي هغه نه منئ. ټوکړه ټوکړه شو که نه، یعنی دا منم، دا یوه سپاره، دا دویمه سپاره دا نه منم. نو داسې تاسو وکړل. د دې وجې نه اوس هم چې څوک قرآن نه مني پوره، هغې دا قرآن ټوکړه ټوکړه ګرځولی. قرآن به مني په هره مسله کې. وعلمتم ښودلی شوي دی تاسو ته ما هغه څه لم تعلمو، هغه خبرې لم تعلمو چې نه پوهېدی تاسو انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران ستاسو. داسې خبرې درته ښودلی شوي په تورات او په انجیل او په آسماني کتابونو کې چې تاسو ته خو اړو پته نه وه. نو قل ته ورته ووایه ای پیغمبره الله تعالی، یعنی الله تعالی را نازل کړی. مخکې سوال وشو من انزل الکتاب، دا کتاب چا را نازل کړو؟ قل ورته ووایه پیغمبره الله تعالی. ثم ذرهم بیا پرېږده دوی لره فی خوضهم په باطلو خبرو د دوی کې یلعبون چې لوبې کوي. پرېږده چې ایمان نه راوړي همداسې خلي چې په دې لوبو کې اخته وي. د آیات دا مطلب نه دی چې دعوت به نه کوې، دعوت کوه. که دعوت یې دله نه منو نو بیا دغه ستا ذمواري نه ده پیغمبره، نه منل دا ستا ذمواري نه ده، هدایت کول دا ستا ذمواري نه ده، تا خپله ذمواري هغه ادا کړله. وهذا کتاب انزلناه مبارک. مخکې الله رب العالمین د تورات صفت بیان کو، نو اوس د قرآن کریم صفت کوي چې دا د تورات په شان د آسماني کتابونو تصدیق کوونکی کتاب دی دا قرآن. رب العالمین فرمای وهذا کتاب، او دا کتاب دی. کتابون کې معنا عظمت، تنوین د عظمت د پاره لوی شان والا کتاب دی. انزلناه نازل کړی دی مونږ دې کتاب لرا مبارکون برکت والا دی. برکتونه په دې قرآن کې ډېر زیات دي، ډېر زیات خیرونه پکې دي. برکت پکې دا دی چې تا ته ښې خبرې ښې او د بدو کارونو نه دې منع کوي. کوم ځای کې تلاوت کېږي هلته برکتونه نازلیږي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. یو قوم نوی را جمع شوی په کور د کورونو د الله تعالی کې چې هغوی د قرآن سره تعلق ساتي. را جمع شوي د دې دپاره چې قرآن واورو، قرآن بیان کو. چې را جمع شي څه چل وشي؟ الا نزلت علیهم السکینه، برکتونه نازلیږي، آرام یې په زړونو راځي. سوچ کوئ کله چې سړی قرآن ته ناست وي دنیا ټول غمونه تې هېر وي که نه وي؟
څومره زیات اطمینان وي دا قرآن چې اوري، قرآن چې وایي، دا د قرآن کمال دی. ځکه د رب العالمین خبرې دي. دا نزلت علیهم السکینة، سکینه ور باندې نازلېږي، وغشیتهم الرحمه، او د رب العالمین د طرفه رحمتونه هم نازلېږي. چې د الله رحمت در باندې نازل شو نو بیا پروا د څه شي کې. او ملائک وحفتهم الملائکة، ملائکې درته وزرې غوړوي. او د ټولو نه لوی فضیلت هغه دا دی وذکرهم الله فی من عنده، بره د الله رب العالمین په نوم باندې یادوي چې عبدالله د فلاني زوی ناست قرآن ته زما ذکر کوي، محمد د فلاني زوی رب العالمین دی یادوي. نو دا کمال دی چې تا رب یاد کی، ستا ذکر رب العالمین وکي. وذکرهم الله فی من عنده، نو دا برکتونه دي د قرآن. خیر والا کتاب دی. مصدق الذي، تصدیق کون کې دی، الذي د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې ده، بین یدیه چې مخکې د دې نه دی. مخکې چې څومره کتابونه تیر شوي دي دا قرآن چې دی، دا قرآن د هغې تصدیق کوي. ولتنذر، او د دې دپاره نازل شوی دا قرآن، لتنذر چې ته ویروې بهم په دې قرآن باندې القرى، هغه د کلو والا القرى، اصل د کلو القرى د ټولو کلو مور. د کلو مور نه مراد څوک ده؟ مکی والا. القرى علماء لیکلي القرى ورته د دې وجې نه ویل کېږي اولنی کور چې الله رب العالمین د انسانانو د بندګۍ دپاره جوړ کړی چې دلته راجمع کېدل. لکه مور ته چې سړی راجمع کېږي هغه هم دا کعبه او بیت الله شریف دی القرى. بعض اهل علمو دا هم لیکلي مفسرینو چې دا کلي د دې ځای نه خواره شوي دي، خو د هغې خبرو سند نشته دی. د القرى نه مراد مور د کلو، اصل د کلو هغه هم دا مکه ده القرى. ومن حولها، او هغه ومن او هغه څوک حولها چې چاپیره یې د دې کلي نه. ومن حولها کې بعضې مفسرینو لیکلي چې دا بیت الله شریف د دنیا په منځ کې دی، او ارد ګرد ځکه الله ویله من حولها، او د دنیا د بیت الله نه چې ارد ګرد څومره دي دا به هم ته یارې. نو ګورئ د قرآن مطلب څه شی شو؟ د قرآن مطلب دا دی چې په دې قرآن به خلکو ته بیان، د قرآن بیان به خلکو ته کې چې خلک دا خبرې ومني. قرآن به یادې، دا یې مطلب دی. نور آیتونو کې ذکر دی مبارکون، برکتون والا کتاب دی ما نازل کړی. رب العالمین فرمایي لیدبروا آیاته، چې دا زما بندگان د دې قرآن په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي، قرآن زده کړي، قرآن معنی زده کړي، او بیا یې خلکو ته بیان کړي. دا د قرآن مقصد دی، دا نه چې صرف تلاوتونه کوه او صرف په اوچت طاق کې د خودی وي او په ریخمو په کپړو کې تاو کړی وي او د قسم دپاره دې ساتلی وي. نه عزیزانو، قرآن د رواجونو د قسمونو کتاب نه دی، قرآن د عمل کتاب دی. د عمل به په اله راځي چې قرآن وپېژني چې دې قرآن کې څه دي، او دا به اله پېژني چې قرآن له ټیم ورکړي. خوش قسمته دي هغه خلک چې هغې ته دا توفیق میلاویږي چې قرآن واوري، قرآن بیان کړي. والذین یؤمنون بالآخرة، وس الله رب العالمین د قرآن اهل بیانوي. دا قرآن د دې قدر بسو کوي، دا قرآن چاته ملاویږي. رب العالمین درې صفات بیانوي. والذین ها کسان یؤمنون بالآخرة، چې ایمان لري په آخرت باندې، یؤمنون به، نو ایمان لري په دې قرآن باندې. وهم علی صلاتهم، او دوی چې دی په خپلو منځونو باندې، یحافظون، هغه پابندي کوي، ساتنه کوي. قرآن باندې ایمان او اخرت باندې ایمان او د منځونو پابندي کول، دا خلک کامیاب خلک دي. صلاتهم یحافظون، د منځ حفاظت څنګه دی عزیزانو؟ د منځ حفاظت قرآن کې رب العالمین فرمای ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اول د منځ حفاظت دا دی چې دا منځ دا به په خپل ټیم باندې کوي. دویم حفاظت دا دی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دا منځ په توجه باندې کوي، صرف ځان به ترې نه خلاصې. توجه هله راځي چې دا منځ ته یاد کړي چې دې منځ کې څه شی. دریم هغه دا دی ورکعوا مع الراکعین، نارینه به هغه په جومات کې منځ کوي. چې کله په جومات کې منځ جومات ته تګ کېدی شي نو په جومات کې به ته منځ کوي، زنانه به په کور کې منځ کوي. څلورم دا دی دا منځ به په طریقه د پیغمبر کوي. صلو کما رأیتمونی اصلی، د پیغمبر د طریقې مطابق به دا منځ کې. نو کله چې داسې کې نو بیا دا د منځ حفاظت شو، او هر وخت کې به کې دا منځ پرېږدی به منځ نه.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. په دې آیت کې الله رب العالمین درې قسمه خلق ذکر کوي چې دا ډېر لوی ظالمان دي. یو هغه خلق دي چې په الله دروغ تړي، دویم هغه خلق دي چې د الله سره برخداران جوړوي، د خپل ځان نه حلال او حرام هغه مقرروي، او هغه خلق چې هغه د نبوت او د پیغمبري دعوی کوي، دا هم غټ ظالمان دي. او بل هغه خلق چې هغوی وایي چې موږ هم د قرآن په شانې کتاب هغه جوړولی شو، دا اوس کمالي کتاب نه دی، پیغمبر ته به دا ټولې خبرې کولې. نو رب العالمین فرمایي ومن اظلم، او څوک دی ډېر لوی ظالم، یعنې د دې نه بل غټ ظالم نشته، ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ. څنګه جوړوي؟ په دې قرآن کې تحریف کوي، د قرآن غلطه ترجمه کوي، غلطه معنی کوي، او دارنګې شرکونه کوي د الله تعالی سره چې دا فلانې د الله برخدار دی. نو دا دروغ شو په الله، الله خو برخدار نه لري، او ته د الله برخدار شته دی، دروغ دی وتړل په الله باندې. او قال یا هغه کس قال چې وایي اوحی الی وحی کړی شوی ده ماته، ولم یوحى وحی نوی شوی الیه هغه ته شیء هیڅ شی، دا هم غټ ظالم دی، غټ ظالم دی چې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوې کوي. لکه د قادیانې نه غلام احمد قادیانی دې دعوه کړې وه چې زه پیغمبر یم. دې وجه نه د مسلمانانو عقیده به دا چې د پیغمبر نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر هغه نه راځي، خاتم النبیین دی هغه. نو چې څوک د پیغمبر ری دعوه کوي دا انسان ډېر غټ ظالم دی. ومن او هغه څوک قال چې وایي سأنزل زه به نازل کړم مثل ما انزل الله په شان د هغه کتاب چې را لېږلی دی الله تعالی، دا هم ډېر غټ ظالم دی چې زه د قرآن په شان کتاب راوړلی شم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهما. الله رب العالمین اوس دلته دوی ته دمکی او توبیخ ورکوي چې دا ظالمان چې ته وینې چې د دې به څومره بد حالات وي په ورځ د قیامت، او یا چې کله روح د دوی نه وځي. اوس خو دا غټې غټې وایي، خو چې کله مرګ فرشته وله راشي او دا روح تې وباسي او دا سخت سخت عذابونه وله ورکوي، نو بیا به دوی ته پته ولګي چې مونږ دروغجن وو او مونږ په ناحقه وو. نو یعنې سوچ نه کوي، آخرت ته سوچ نه کوي، قبر ته سوچ نه کوي، ایمان په قیامت باندې نشته دی. دا غټ ځکه ظالمان دي. نو رب العالمین فرمایي ولو ترى او کوینې ته اذ الظالمون هغه وخت چې دا ظالمان به فی غمرات الموت په هغه سختیو د مرګ کې وي، والملائکة ملائک باسطو اوږدونکي وي ایدیهم لاسونه خپله، لاسونه خپلې اوږده کړې وي د څه دپاره؟ د روح د راویستلو لپاره چې روح راوځه خبیثه. حدیث کې داسې راغلي ایتها الروح الخبیثة، ای ګنده روح راوځه. دا روح په دې بدن کې منډې ترړې وی یریږي. احادیثو کې راغلی دي چې اور ورته وښودلی شي په دې کې د تاوه په دې عذاب کې داسې یو سخت حالت وي. یا باسطو ایدیهم ملائکو به لاسونه اوږد کړي وهي به چې راوځه، وهل به ورکوي د دې دغه لا د دې روح لا دې بدن لا. اخرجوا انفسکم راوباسئ تاسو خپلې ساګانې، ملائک به ورته وایي چې اوس راوباسئ. دې کې اشاره ده دې خبرې ته که نرانې اوس د ځان نه خپل دا مرګ دفع کوئ. ای تاسو خو دومره غټې غټې دعوې کولې، قرآن په شانې کتاب جوړولی شمه، ما ته وحي کېږي، په الله به هم دروغ تړل نو که اوس نرانې دا مرګ د ځان نه بچ کوئ که نه، مرګ به نشي بدله کولی. اليوم تجزون عذاب الهون، نن ورځ اليوم نه مراد یا د برزخ معنا د قبر د عذاب، ملائک به چې قبر د عذاب وله ورکوي دا به ورته وایي. یا دویم مطلب دا چې کله قیامت کې راپورته شي دغه وخت کې دواړو حالتو کې د دوی دپاره عذاب دی. اليوم نن ورځ تجزون عذاب بدر کولی شي تاسو ته عذاب الهون، عذاب د ذلت او د سپکوالي، بما کنتم تقولون په سبب د هغې دروغو، بما کنتم په سبب د هغې چې وی تاسو تقولون جوړول به مع الله په الله تعالی باندې، الله تعالی باندې مم جوړول غیر الحق، ناحقه خبرې د شرک او د بدعات دروغ مم جوړول. وکنتم وی تاسو عن آیاته د الله تعالی د آیاتونو نه تستکبرون لوی بم کولا. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکما،
رب العالمین بورتوي ولقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازې یوازې راغلی نه در سره وس اولاد شته نه در سره پلرونه شته نه در سره ملاتړ شته نه در سره مالونه شته ځان له رب العالمین لورځي د فرادا کې اشاره ده چې انسان به ځان لذي او ځان له خپل جواب وي د دې وجه نه پلارانو له پکار دي مشرانو له چې د خپلو کشرانو دپاره خپل قبر خراب نه کي بالماضي ونه کي حرام ونه کي وجه دا ده چې ځان له جواب ورکول دي نه پلار در سره بیزي او نه ورور در سره ځي او نه د عذاب د الله تعالی نه بچ کولی شي دا هم دی قبر ته شامل دی قبر له چې سړی ځي ځان له ځي او هم آخرت کې ځان له روان وي ولقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې ما پیدا کړي وای تاسو یوازې مې پیدا کړي وای یوازې راغلی اول مره په اول ځل باندې حدیث کې هم داسې راغلی یحشر الناس اول چې انسانان د قبر نه راپورته کېږي حفاتن خپیب له خپې به وي عراتن برمنډ به وي کپړې به هم نه وي غرلن ناسونته به وي سرتور سر به وي څنګه چې الله پیدا کړي همغه شانې دوباره بیا را ژوندي کوي بیا وروسته د اعمالو مطابق به انسان ته جامې میلاویږي انسان چې اول راپورته کېږي وخته پورې په قیامت کې مراحل دي په یو ځای کې به دی برمنډ وي خو چې کله بیا د اعمالو ته به کتلی شي اول من کسیا ابراهیم اولنی هغه چې جامې وراچولی شي هغه به ابراهیم علیه السلام ته معلومیږي دا چې د انسانانو ته به جامې وراچولی کېږي دا اهل علم لیکلي نو رب العالمین ځکه فرمایي کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړي مونږ تاسو تاسو چې څنګه پیدا شوي اول مرة په اول ځل باندې وترکتم او پرېښودو تاسو ای انسانانو ما خولناکم هغه نعمتونه چې درکړي مونږ تاسو ته څه شوي هغه بنګلې ستاسو څه شوي هغه دبدبې ستاسو څه شوي هغه ستاسو هغه ملکي ستاسو بادشاهي ستاسو زورواکي هغه څه شوه هغه پرېښودل وراء ظهورکم شاته د شاګانو خپلو وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الله رب العالمین به اوس دوی ته دا مو وایي چې تاسو د الله سره کوم شریکان جوړ کړي وو هغه شریکان هم اوس نشته هغه ستاسو سفارشیان هم نشته تاسو خو به ویل چې به زموږ سفارش به کوي مونږ ځکه بندګین کو لیقربونا الی الله زلفا چې الله ته نږدې کړي ستاسو سفارشیان کوم دي هغه به هم بیانوي الله رب العالمین فرمایي وما نرى معكم نوینو مونږ تاسو سره شفعاءکم سفارشیان ستاسو معبودان ستاسو هغه پیرانه چې تاسو به د هغې بندګي کوله الذین کسان زعمتم چې ګمان کو تاسو انهم چې یقینا دوی چې دي دغه کسان دغه تاسو چې برخداران جوړول فیکم شرکا په تاسو کې یعنی ستاسو په مالونو ستاسو په اولادو کې شرکا او شریکان دي څه مطلب یعنی تاسو شریکان ګرځولي په خپلو مالونو په خپلو اولادو کې خپل اولاد به نظر کړل دغه په نوم باندې هغه ته به موقف کو خپل هغه بابا صاحب ته به موقف کو خپل بوت صاحب ته به موقف کو خپل مالونه به نظر کړل دغه په نوم باندې نو تاسو شریکان ګرځولي چې د دې زموږ سره حصه شته څه شو هغه خلک رب العالمین فرمایي لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون یقینا پرېکړې شو بینکم تعلق ستاسو په منځ کې ستاسو دغه پیرۍ او د مریدۍ هغه باطل تعلق چې هغه ختم شو د مشرک او د چا چې شریک جوړ کړی دی او څوک یې شریک جوړ کړی د هغې تعلق به ختم شي ټول به د یو بل نه بیزارې وکړي مخکې سورې بقره کې تیر شوي دي من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله اذ تبرأ الذین اتبعوا براءت به وکړي بیزاري به وکړي دا د چا چې بندګي شوې ده دوی به ووایي چې موږ د څه نه خبر نه یو موږ درته نه دي ویلي چې موږ بندګي وکړئ هغوی به بیا ارمان وکړي دا کته کشرانه چې کاش لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا چې یو ځل د دنیا ته موږ هم لاړ شو او همدغه شانې موږ تاسو نه بیزاري وکړو تاسو خو موږ سخته کې پرېښودو معلومه دا شو عزیزانو ورځ د قیامت را روانه ده یوازې د هر انسان سره به حساب کې حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من عبد الا وسيكلمه ربه نشته د هیڅ یو بنده د بندگانو نه مگر رب العالمین به ورسره برای راست خبرې کوي وليس بینه وبینه ترجمان د بنده او د الله ترمنځ ترجمان به هم نه وي هر انسان به خپل حساب کوي
فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى د ذره برابر ک نیک عمل د کړو داغه بدر ته بدل ملاويږي که بد عمل د کړو هغه بموینه په ورځ د قیامت باندې نو چې حساب ځان لکولې شي نو بیا تیارې پکار دی بیا په چا باندې تکیه مکوه چې فلانې شته فلانې شته نه ځان د پاره ذخیره جوړه کا ځان د پاره نیک اعمال وکا پټ پټ اعمال وکا د الله سره وساته رب العالمین فرمایي لقد تقطع یقینا پریکړه شو بینکم فمن تاسو کې هغه تعلق پرې شو وضل عنكم اورک شو تاسو نه ما هغه څه کنتم تزعمون چې وای تاسو ګمان بم کو چې دا به زمنګ په کار راشي په کار چې راځي دا مالم سړی و چې دا مال به مې په کار راشي اولاد بارکم دا وای دا رشتې بم ختم شي قرآن کې رب العالمین فرمایي یوم یفر المرء من اخیه دا سه سخت ورځ ده چې ورور به د ورور نه تختی و امه و ابيه دا سړی به د خپل مور او د پلار نن تختی و صاحبته و بنيه د خپل خزینه بم منډي وای د خپل بچونه هغه تعلق بم ختم شي وتقطعت بهم الاسباب خپل ولی بم ختم شي یوم لا ينفع مال ولا بنون د مال تعلق بم ختم شي د شریکانو تعلق بم ختم شي واځي به پاتې کیږي نو دا دنیا دا دنیا مزرعه الاخره ځان لکه د بکې سو وکړه و دکړه کني بیا به حیا حسرتنا على ما فرطنا مخکې تیر شو بیا به ارمان کوو وخت به تیر وي رب العالمین فرمای ان الله فالق الحب والنوى د مخکنی باطل معبودان او کمزورتیا رب العالمین ذکر کړ چې هغه هیڅ هم نه دي په قیامت کې درته فائدہ نشي در رسوله دنیا کې درته نشي در رسوله اوس په دې آیاتونو کې الله رب العالمین خپل عظمت بیانوي لویواله دغه دلایل بیانوي چې کله ته په مشرکان او په شرک باندې رد کې ردم دی وکړو دغوی په معبودانو خدا بم کې چې د الله صفات و بیانې چې زمونږ رب داسې ذات دی داسې ښکلی ذات دی داسې قدرت والا ذات دی نو الله یو څو قدرتونه په دې آیتونو کې ذکر کیږي اول ان الله یقینا الله تعالی فالق الحب چونکې دی دانو لرا والنوى او اډوکو لرا چونکې دی معنا څه چونکې دی د هغې نه بوټې راخېجونکې دی حب ویل کېږي هغه دانه چې د هغې نه غله را کېږي لکه غنم وربشې جوار نوا هغه اډوکې ته ویل کېږي چې د هغې نه میوه لکه د کجورو اډوکی شو دارنګې امرود شو انار شو د دې دانو ته چې دی نوا ویل کېږي د دې تخم ته الله هغه ذات دی چې دا وچوي دې نه تیغې جوړ شي دې نه بیا بوټی جوړ شي داسې څوک کولی شي بعض اهل علمو دا لیکلي فالقو څیرونکی دی رب العالمین دې ځمکې لره ځمکه څیري کي او دا غینه دا بوټي راوخیږي څومره قوي ځمکه ده دا بوټي لاندې نه را روان وي دا ځمکه او ته څیري شي او بره لاړ شي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي داسې بهترین ذات دی یخرج الحی راوباسي ژوندی من المیت د مړي نه ژوندی دلته مراد دا دی ژوندی بوټي راوباسي من المیت د مړ تخم نه دا اډوکې مړ وي که نه حیات پکې نه وي حیات په دې معنا باندې چې هسې پروت دی فایدې نشته همدغه بوټي کې الله رب العالمین دا طاقت واچوي چې داسې فصل ته جوړ کړي دا څوک کوي رب العالمین ومخرج المیت او راویستونکی دی رب العالمین المیت مړي لره من الحی د ژوندي نه معنا دا د همدغه تخم به د دې بوټي نه رب العالمین راوباسي دا مړ تخم چې دی دا هم د دې بوټي نه پیدا کېږي او دا بوټي د دې تخم نه دې ته کمال ویل کېږي علماء د دې مختلفې ترجمې کړي دي یخرج الحی من المیت راوباسي الحی عالم من المیت د جاهلنا ومخرج المیت راوباسي جاهل او ناپوه انسان من الحی د عالمنا نبی بوي پیغمبر بوي مشرک بچي به پیدا شي داسم کیږي لکه د نوح علیه السلام یخرج الحی راوباسي ژوندی بچی د چرګې من المیت دا غمړې انډین الله رب العالمین بچی راوباسي هغه ژوندی ومخرج المیت راوباسي هم د غمړه انډه من الحی د ژوندی چرګې نه ژوندی حیات پکې دی که نه یخرج الحی راوباسي الحی ژوندی انسان من المیت د مړې نطفې نه ومخرج المیت راوباسي د غمړه نطفه من الحی د ژوندی انسان نه دا ټول رب العالمین کوي ذالکم الله دی صفتونو والا ذات الله تعالی دی فانا تؤفکون نکم طرف ته ګرځولی شئ تاسو ای ولې تاسو شرکونه کوئ د رب العالمین سره
فالق الاصباح رب العالمین چون کې د سبا لرا چیرې کون کې د سبا لرا سمانا را هغه تیارې د شپې هغه ختمې کی رڼا راولي کله چې سبا راشي نو تیاره هغه خپل ختم شي وجعل الليل او ګرځولې د رب العالمین الليل شپه سکنا د آرام د پاره والشمس انورا والقمر او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حسابا معنا دا شو سبا رب العالمین پیدا کړي نور آیتونو کې براشي رسو سورۃ الانبیاء سورۃ الانبیاء کې راځي چې دا ورځ الله د سره پاره پیدا کړي لته تغو د پاره چې تاسو په کې سان له رزق وګټئ شپه به د سره پاره چې آرام پکې وکئ والشمس والقمر حسبانا ورسپوږمۍ الله پیدا کړي چې حساب په معلوم کې ورځ د معلوم شي ستاسو زندگی اصول برابر شي جمعه پس جمعه به څنګه معلومه چې نور سپوږمۍ نه راخیږي جمعه معلومیږي بیا ورځ څنګه معلومیږي حساب چې معلومیږي د حساب د پر الله پاک د نظام شمسی او قمری را لګلې دی ذالک دا تقدیر العزیز اندازه د غالب ذات د العلیم هغه پوهه ذات وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې ګرځولې دي ستاسو د پاره ستوري پیدا کړي لتهتدوا به د دې د پاره چې لار مونږ کوي به تاسو په دې ستورو په وجه فی ظلمات البر پاغه تیارو د وچه کې والبحر او د دریاب کې په خوا زمانه کې او وسم دا کم چې د سټلایټ نظام والا او ټکنالوژي او د ساينس والا خلک دی وسم چې هغه زی مثلا دوی زی دوبۍ ته نو هغه ستوري هغه په ټارګټ کړي وي چې په دې طرف باندې دلاره او په خوا زمانه کې خود آلات نو په دې ستورو به خلکو لارې معلومولې په ستورو باندې کتلې به چې دا ستوري دا زمونږ د علاقې په سر دی نو روان به هغه ستوري ته چې به ورته هغه به د دوی علاقه وه نو الله وایي په دې ستورو باندې ستاسو لارې معلومیږي ستورو ډېرې فایدې قرآن کې رب العالمین فرمایي په سورة الملک ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح اسمان ښکلا ده دا ستوري ښایست د اسمان دپاره نور آیتونو کې الله فرمایي وعلامات په دې ستورو باندې خلک لارې معلوموي رجوما للشیاطین دارنګې دا ستوري چې دی په دې باندې شیطانان ویشتلی کېږي او نور هم ډېرې فایدې دي خو په ستورو باندې به عقیده نه جوړې چې مطرنا بنوع کده دا باران چې موږ باندې کېږي د فلاني ستوري په وجه باندې فلاني ستوري په موږ باندې هغې دا باران وکړو دا رحمت را باندې راوورو نه نسبت د نعمت دا به دې مخلوقاتو ته نه کې رب العالمین فرمایي قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږ آیاتونو لرا لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهېږي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی دا بل دلیل دی د قدرت د رب العالمین چې الله رب العالمین انسان صرف آدم علیه السلام پیدا کو دا غینه به دا دومره مخلوقات پیدا کړله دا څومره قدرت د رب العالمین دی دا څومره په کروڑونو په اربونو انسانان چې ژوندي دي دومره مړه شوي دي دومره را روان دي دا ټول د یو انسان نه پیدا دي د الله قدرت هم دې ته ویلی کېږي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی انشأکم چې تاسو پیدا کړي انسانانو من نفس واحدة د یو نفس نه فمستقر ومستودع فمستقر نو زید اوسېدو دی ومستودع او زید امانت دی څه مطلب مستقر مراد د دینه دا دی فمستقر دا دنیا ستاسو دپاره زید قراری زید اوسېدو دی ومستودع زید امانت هم دا قبر دی دې قبر کې به بیا پراته وی دویم مطلب دا دی ومستقر نه مراد هغه د مور رحم او د مور خېټه ده زید قراری هغه ستاسو چې اول راتلی نو د مور په خېټه کې وی ومستودع او زید امانت هغه د پلار ملا ده د پلار د ملا نه او د مور د رحم نه ماشوم پیدا کی بعض نور علماء ترجمه کړي فمستقر زید قراری هغه د ورځې ګرځېدل دي د شپې بیا زید امانت هغه دا دی چې سړی شپې آرام وکړي دا ټولې ترجمې صحیح دي فمستقر زید اوسېدو دی ومستودع او زید امانت دی دا قبر دی قبر لبځي او د آخرت لا قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږ آیاتونو لرا لقوم یفقهون د پاره دغه قوم چې هغه پوهېږي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل من السماء ماء چې راوروي نازل کړي دی رب العالمین د اسمان نه ماء اوبه د بارانا فاخرجنا نروباس منگا به پاغی سرا نبات کل شیئنا گیا د هر یو شیزا نبات گیا د هر یو شیز زرغونه د هر یو شیزا
فاخرجنا نراوباسو منگا منه داغینا خضرا اغا شنکه نخرجو منه راوباسو بیا منگا داغینا حبا دانی متراکبا لاندې باندې. لکه ګورئ په اوبو سره اول څه چل وشي، اغا نبات اغا اوبو سره ځمکه چې دی اغا شنه کیږي، شنکیات پسې راوځي، د هغې نه دانې پیدا شي، دانې متراکبا لاندې باندې لکه د وږي د غنمو دغه دانې مراد دي چې لاندې باندې وي، په یو پلي کې ډېرې دانې پرتې وي. ومن النخل او د کجورونه من طلعها د کڅوړو د هغې نه قنوان غونچکونه دي، دانیة نږدې هغه غونچکونه دي که چا د کجورې لیدلې وي نو هغه نږدې وي معنا دا ده چې انسان یې راشو کولی شي. دویم دا معنا ده چې په یوه کجوره کې یو بل ته نږدې وي. وجنات او باغونه دي من اعناب د انګورونه، والزیتون او دارنګې هغه خونه، والرمان او انار مشتبها چې یو شان دي پاڼې د هغې، د خونه او د انار د پاڼه یو شانتې ده، خو غیر متشابه او نه دي یو شان په میوه کې، پاڼه یو شانتې ده خو میوه یې هغه جدا ده. د الله دې قدرت ته وګوره، دا ټول الله تعالی چې پیدا کړي د یو قسم اوبونه، د یو اوبونه الله تعالی څومره ناشنا الله رب العالمین څومره ناشنا فروټ پیدا کړي، څومره ښکلي رنګونه ولا ورکړي، څومره ناشنا خوندونه پکې دي، دا ټول د یو اوبونه پیدا دي. دې ته ویل کېږي قدیر ذاته. انظروا وګورئ زما بندگانو الی ثمره میوې د هغې ته، اذا اثمر کله چې میوه ونیسي، وینعه او پخېدو د هغې ته. اول چې میوه ونیسي څنګه ښکاري، بیا چې پاخه شي څومره مزیدار وي. وینعه پخېدل، دا ټول په قدرت د چا؟ د رب العالمین. ان فی ذلکم یقینا په دې کارونو کې لآیات خامخا ډېر دلیلونه دي لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې هغوی ایمان لري. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. د الله تعالی د نعمتونو او د قدرتونو ذکر وشو، دا ثابت شو چې د عبادت مستحق هغه صرف الله تعالی دی. اوس مشرکانو ته رب العالمین زورنه ورکوي چې دوی د پیریانو بندگی کوي، د شیطانانو بندگی کوي، او په دروغ د الله رب العالمین د پاره لوریانې او زامن نیولي. الله د دې ټولو نه پاک دی او د الله ورته هیڅ ضرورت نشته. الله تعالی پاک دی، د بچو نه پاک دی، د شریکانو نه پاک دی، د ښځې نه، دا ټول الله تعالی دلته فرمایي. رب العالمین فرمایي وجعلوا لله او ګرځولي دی دې مشرکانو الله لرا شرکاء شریکان الجن پیران به وردن نشو په یو بوټي کې یو آواز به وکړو بس د هغې به بندګي کوله. یا الجن نه مراد شیطانان دي، په وسوسو د شیطانانو. وخلقهم او جوړ کړي دی دوی، پیدا کړي دی دوی. وجعلوا لله ګرځولي دی الله، دوی ګرځولي دی الله تعالی لرا شرکاء شریکان جوړ کړي دی الجن پیریانا. وخلقهم او حال دا دی چې الله تعالی دوی پیدا کړي دي. دا پیریان چا پیدا کړي دي؟ الله تعالی پیدا کړي، یعنی د الله مخلوق د الله سره شریک ګرځولي دي. وخرقوا له او جوړ کړي دي دوی د الله تعالی لره په دروغ باندې بنین زامن و بنات او لونا بغیر علم، بغیر د دلیل، بغیر د علم نه. سبحانه پاک دی رب العالمین د دې ټولو شریکانو نه. وتعالى اوچت دی رب العالمین عما یصفون د هغه څه نه چې دوی بیانوي رب العالمین لرا. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی دی الله رب العالمین اسمانونو لرا، والارض ازمکې لرا. بدیع دې ته ویل کېږي چې مخکې نقشه نه وي او پیدا یې کړي، دې ته ویل کېږي قدرت د رب العالمین. انا یکون له ولد، څنګه بشي د رب العالمین د پاره اولاد. ولم تکن له صاحبه، نشته یا رب العالمین د پاره خزا. وخلق كل شيء، پیدا کړی دی رب العالمین هر یو شیز لرا. وهو بكل شيء علیم، والله رب العالمین په هر څه باندې علیم پوهه دی. دا ټول د الله صفات، د الله د قدرتونو صفات. ذالکم الله، دغه کارونو والا ذات چې دی الله تعالی دی، ربکم چې رب ستاسو دی. لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه الله تعالی دی. خالق کل شیء، پیدا کونکي د هر یو شیز دی. فاعبدوه، بندگی خاص کړئ رب العالمین لرا. وهو على كل شيء وکیلا، او رب العالمین په هر څه باندې ذمہوار دی.
ذمہوار دے رب العالمین په هر څه باندې لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. دا بل صفت لا تدركه الابصار نشرا ګرولې الله لرا الابصار نظرنا وهو يدرك الابصار او رب العالمین چې اگر ګروي نظرون لرا وهو اللطيف والله رب العالمین اللطيف بارک چې زنو باندې خبر ذات دی الخبیر خبردار ذات دی. الله رب العالمین ته هر شیخ کاری خو د انسانانو په سترګو کې دا طاقت نشته په دې دنیا کې چې رب العالمین ویني. یدرک الاولاد وهو یدرک الابصار معنا دا ده چې د الله نه سپټ نه دي. رب العالمین دې بندگانو ته ګوري او ورځ د قیامت چې راشي صحیح حدیث کې راغلی دي صحابه کرامو تپوسو کو چې یا د الله پیغمبر موږ بخپل رب وینو. نبی علیه السلام ویل آو تاسو بخپل رب وینئ. نیکان بندگان چې کوم دي هغه بخپل رب ویني د رب سره به ملاقات کی. دې دنیوي سترګو کې دا طاقت نشته چې خپل رب ویني. الله په آخرت کې د مسلمانانو په سترګو کې دا طاقت واچوي چې د خپل رب سره ملاقات کوي خپل رب به ویني. قرآن کې په دې باندې ډېر آیتونه دي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره سورة القیامه کې براشي او حدیث کې هم داسې راغلی چې تاسو به خپل رب وینئ. زمونږ د رب نه هیڅ پټ نه دي. لطیف معنا په پټو پټو شیزونو باندې الله رب العالمین خبر دی او ویني پټ پټ شیزونه زړه کې چې د څه ګرځي او خبیر په عامو شیزونو رب العالمین خبر دی. قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته بصائر دلیلونه من ربکم د رب د طرف استاسو عقلی دلیلونه ټول درته راغلي. فمن ابصر پس چا چې پوهه حاصله کړه د دې دلیلونو نه فلنفسه نو فایده د خپل ځان دپاره ده. ومن عمیا او څوک چې ړوند شو د دې دلایلو نه فعلیها نو وبال خپل په دې نفس باندې. وما انا ونیم زه علیکم په تاسو باندې بحفیظ ساتنه کوونکې. پیغمبر چې دی هغه ذمہوار نه دی ساتنه کوونکې نه دی. سره د دې دومره دلایلو چې څوک نه مسلمان کیږي او په حق باندې نه روانېږي نو دا بیا ړوند دی. دا څه شی دی؟ دا ړوند دی. بنا انسان هغه دی چې د دې دلایلو نه ځان الله رب العالمین ته ورسوي د الله توحید پې وپېژني د الله عبادت پې وکړي. وکذلک او دغه شان نصرف الآیات په تفصیل سره بیانوو موږ آیاتونو لره دې دپاره چې دا خلک ته هدایت واخلي. ولیقولو د دې دپاره چې دوی ووایي درسته تا لوستلی دی دا کتابه د فلانی نه ولنبینه او دې دپاره چې بیان کړو مونږه لقوم یعلمون هغه قوم ته چې هغه پوهیږي. اوس هم په دې وخت کې مونږ ستا مسلې ځکه نه منو چې تا فلاني ځای کې سبق ویلی فلاني ځای کې دې ویلی دا دې ویلی هغه دې ویلی بانې کوي دا خلک. پیغمبر ته به هم دا ویله چې تا خو دا کتاب د چا نه زده کړی دی دا د چا نه کوم ځای نه دی راوړی دی. الله رب العالمین فرمایي منګه خو واضح دلایل درته بیانو خو دا خلک چې دی کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض کوي. نو رب العالمین فرمایي اتبع ما اوحی الیکا تابعداري وکړه د هغه څه چې وحی کېدی شي تا ته من ربک د طرفه د ربستانه. لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر الله تعالی دی. واعرض عن المشرکین او مخ واړوه د دې مشرکانو نه د دې نه مخ واړوه. معنا دا ده چې د دوی په شرک کې ته شریکېږه مه د دوی د وجې نه قبر ته سجدې مه کوه د دوی د وجې نه د قبر نه منښتې به قبر په نوم باندې منښتې او نذرانې مه کوه. ولو شاء الله که غوښتی وی الله تعالی ما اشرکو دوی به شرک نه وی کړی. وما جعلناک او نه یې ګرځولی ته مونږ ای پیغمبر علیهم په دوی باندې حفیظا څوکیدار او ساتنه کوونکې. وما انت او نه یې ته علیهم په دوی باندې بوکیل ذمهواره. پیغمبر استا کار دا دی چې صرف ته دعوت وکړه که یې نه مني نو پیغمبره ته د دې ذمهوار نه چې ولې ونه منو دا خبره. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله کله چې داعي تنګ شي د مخالفینو د کنځلو نه ردې بدې ورته وایي او دا مشرکان به ته کنځلې کوي ردې بدې به وایي خو ته به د هغوی معبودانو ته کنځلې نه کوې. کنځلې دا معنا
چې ته د هغوی نسب پسې خبرې کوې چې دا خو داسې و د هغې عزت پسې خبرې کوې دا به نه کوې رد به کوې چې د عبادت من دون الله دا شرک دی دا کفر دی دا به نه دا خو رد خو به کوې خو البته د هغې ذاتیاتو پسې د هغوی نسب سپکاوی دا به نه بیانې ولې دوی به عزت کې راشي دوی به بیا الله ته کنځلې شروع کړي الله ته کنځل هم دا دي چې دوی د تا سره توحید په مسلو کې جنگ جګړې شروع کړي په باطله طریقه باندې نو رب العالمین فرمایي ولا تصبوا الذین کنځلې مه کوئ تاسو هغه کسانو ته یدعون من دون الله چې رابلي سوا د الله تعالی نه فیسبوا الله نو کنځل به وکړي دوی الله تعالی ته عدونا د وجې د دشمنۍ نه بغیر علم په ناپوهۍ سره مخکې یو سړی د ایران ته تللی و هغوی هلته ابوبکر او عمر ته دا کنځلې کولې او دا هغوی دا لعنتونه وایي دا شیعګان ابوبکر او عمر رضی الله عنهما پسې نو هغه سړی وایي چې بس زم جذبه کې رالم بس وایي علي رضی الله عنه مې ورله وکنځو نعوذ بالله دا ورته پته نه وه چې علي رضی الله عنه هغه هم د مسلمانانو د سنیانو د اهلسنه والجماعه امام دی خلیفه رابع نو بعضې جاهله خلک وي نه پوهېږي بیا ستا رب ته به کنځلې شروع کړي نو داسې مه کوه څوک دومره ضد کې مه راوله دعوت کوه په نرم لهجه باندې په اصولو باندې دعوت کې چاته مه ټیټېږه خو د چا ذاتیات هغه مه چیړه ذاتیاتو پسې خبرې مه کوه او اوس وخت کې هم بعضې دا خلک وي دا مولیان خاص کر نن سبا په دې فیسبوک او په دې باندې یو بل پسې دا خبرې کوي دا ردې بدې وایي دا اصول د دعوت نه دي چې ته د یو عالم سپکه کې هغه سړی که ستا په نظ باندې سپک دی هغه په خپل قوم کې خپلو مقتدیانو ته خپلو شاګردانو ته ډېر اوچت شان لري هغې ذات مه ټارګټ کوه چې ته خو داسې او نومونه پکې دي فلانې نوم او دا نوم او نه دا طریقه د دعوت نه ده بلکې د هغې مسئله رد که که مسئلې غلطه وي ووایه دا مسئله غلطه ده خو دا سړی مه ټارګټ کوه ولې هغوی به ضد کې راشي ستا علماو ته به کنځلې شروع کړي تا پسې به خبرې شروع کړي آیات عام دی رب العالمین فرمایي کذلک زینا لکل امت دغه شانې ښایسته کړي دي مونږه لکل امت د پاره د هر یو امت عملهم عمل د هغوی ثم الى ربهم بیا به رب د دوی ته مرجعهم هغه واپسې د دوی وي فینبئهم خبر به ورکړي دوی ته رب العالمین بما كانوا يعملون فهغ عملون چې دوی کولا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها مشرکانو به د پیغمبر نه داسې معجزې غوښتلې چې زمونږ د مرضۍ مطابق د معجزه راشي سورة الاسراء کې پرون بیان شو مونږ بیان کړل چې دا یې ویله چې ته مونږ له د ځمکې نه اوبه راوباسه ته لاړ شه اسمان ته وخېږه دا کتاب په یو ځای باندې رانازل کړه مونږ به درته ګورو دا غرونه چې دا د سرو زرو جوړ کړه او په دې به قسمونه کول که دا نښه راله مونږ به ایمان راوړو بعضو مسلمانانو مؤمنانو زړونو کې راله چې رب العالمین خدا کولی شي نو که رب العالمین وکړي نو د دوی دا عذر به ختم شي الله جواب کوي چې نه ما ته پته ده چې دوی بیم ایمان نه راوړي او زما معجزه چې به راله او ایمان یې پرې رانوړو بیا ول عذاب ورکوم به یې د مخ د ځمکې نه ورکوم لکه څنګه چې قوم د صالح هغوی معجزه وغوښته او هغه معجزې د راتګ نه وروسته ایمان رانوړ الله رب العالمین هلاک کړل نو رب العالمین فرمایي واقسموا بالله جهد ایمانهم قسمونه کوي دوی بالله په الله تعالی باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه مضبوط قسمونه مشرکانو کې رواج دا و چې په خپلو بوتانو چې به قسم کوه هغه به مضبوط قسم نه و د هغوی ګوره په هغه سره د شرکه خو چې وبې ویله چې والله بالله تالله په الله به قسم وکړو بیا به هغه نه ماتو و یاره په الله مې قسم کړی اوسنۍ زمانې دا خلک چې کوم دي په خپلو باباګانو باندې مضبوط قسمونه خوري په پیر بابا مې قسم وي په انسانانو قسمونه ستا په پلار مې قسم وي زما په سر دی ستا قسم وي عزیزانو دا ټول قسمونه په غیر الله باندې دا شرک دی نبی علیه السلام داسې فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک قسم کول دا د الله حق دی په الله به قسم خوري د الله نه علاوه په مخلوق باندې قسم کول دا ناروا دي په الله به قسم خوري خو په حق باندې مخکې آیتونه تیر شو د دروغو قسمونه باندې کوي چې قسم دې وکړو بیا به یې پوره کې هم دوی به دا پاخه قسمونه کول لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها که راغله دوی ته یوه معجزه خامخا دوی به ایمان راوړي بها په سبب د هغې باندې
قل ورته ووایه پیغمبر انما الآیات عند الله یقینا معجزو اختیار چې دا د الله تعالی سره وما یشعرکم او څه شي پوه کړئ تاسو ای بندگانو ای مؤمنانو انها چې یقینا دغه معجزه اذا جاءت کله چې راشي دوی ته لا یؤمنون نو دوی بهم ایمان نه راوړي دوی ایمان نه راوړي ولی نه راوړي ځکه چې د دوی په زړونو باندې او د دوی په سترګو باندې مهر لګولی شوی دوی رب العالمین ته پته ده چې دوی ایمان نه راوړي نو د دوی هره مطالبه بیا رب العالمین هغه نه مني ولی که دوی ایمان راوړلی دا ټولې معجزې دي که نه د اسمان ته وګوره بغیر د ستنو ولاړ دی دا باران چې راورېږي دې ته وګوره دې قدرت د رب العالمین ته دا بوټی چې راشین کېږي مخکې ذکر شو دا ټول که نه دارنګې دې سمندرونو ته وګوره دا اوبه چې روانې دي د ځمکو ته وګوره بعضې وچې دي بعضې شنې دي د هواګانو ته وګوره بعضې ګرمې دي بعضې یخې دي ورځ او شپې ته وګوره دا نظام دا څوک چلوي نو رب العالمین یې چلوي دا ټول معجزات دي د رب العالمین د طرفه معجزات معنا دا ده په معنا لغوي سره انسانان داسې کولی شي نشي کولی چې نشي کولی دا ټول دلایل د توحید د رب العالمین دي نو رب العالمین فرمایي ونقلب افئدتهم دا ځکه دوی ایمان نه راوړي چې اړو مونږ افئدتهم اړو راړو مونږ زړونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی الله غوږونه ذکر نه کړل وجه دا وه چې دوی غوښتې وه چې مونږ له د معجزه راشي چې مونږ یې وینو په زړونو کې سوچ راشي چې او دا معجزه په سترګو یې ویني اورېدلو خبرې خو دوی نه مني که نه کما لم یؤمنوا به اول مرة لکه څنګه چې دوی ایمان نه راوړی په دې باندې اب اول مرة په اول ځله ونذرهم او پرېږدو موږ دوی لره فی طغیانهم په هغه سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردان به وي په سرکشۍ د دوی کې به دوی سرګردانه وي یو عما د عزیزانو عما ړوندوالي ته ویلی کېږي د سترګو ړوندوالی او عامه ویلی کېږي د زړه ړوندوالی نو بیا به حیران او سرګردانه ګرځي نو رب العالمین فرمایي چې دوی کله هم هغه ایمان هغه نه راوړي نو فرمایي رب العالمین ونذرهم او پرېږدو موږ دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون چې سرګردانه به وي دوی الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ایمانونه مضبوط کړي رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته عقیده د ایمان او د توحید هغه را نصیب کړي اله العالمین چې څومره مشکلات دي د اورېدونکو د ټولو مسلمانانو رب العالمین د هغوی دا مشکلات ټول حل کړي رب العالمین اله العالمین زمونږ مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي یا اله العالمین څنګه چې په دې روژه کې د قرآن سره تعلق وي دغه شان په ټول عمر کې زمونږ د قرآن سره تعلق د قرآن د ویلو سره د قرآن د اورېدو سره د قرآن باندې د پوهې سره زمونږ تعلق جوړ کړي آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين